الرحمن الرحیم. السلام علیکم. تاسو ګورئ پی ټی وی پښتو خبرونه او زه الیاس کاکړ. د بلوچستان وزیر اعلی امیر سرفراز بګټي ویلي دي چې د سیلاب څخه ځپلو سیمو د ودانیو لپاره وفاقي مرستې باندې مننه کوو. د پی ان ډي د وفاقي وزیر حسن اقبال په مشرۍ کې د سیلاب څخه ځپلو سیمو بحالي په اړه د جاج په غونډه کې د ویډیو لینک له لارې د خبرو پر مهال وزیر اعلی وویل چې کچي کینال پروجیکټ د صوبې مهمه د کرنې منصوبه ده. په کینال پروجیکټ باندې د پرمختګ جاج اخیستلو لپاره سمدستي غونډه راوړلو تجویز وړاندې کړی. وفاقي وزیر حسن اقبال د تجویز سره د یووالي په کولو سره سمدستي غونډه راوړلو هدایت وکړي. په غونډه کې د بلوچستان چیف سکریټري شکیل قادر خان هم ګډون وکړي. د وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي او د چیف ایگزیکټیو بیرک ګولډ مارک پرستو په کوټه کې لیده کاته وسو. وزیر اعلی د غیر ملکی سرمایه‌کارانو لپاره په سکیورټي پلان خبر کړی. هغه وویل چې د غیر هیواد د منصوبو د ساتنې لپاره په لوی سپورټس کې برتیا نکړل شوي دي. د میر سرفراز بګټي وینا وه چې د بیرک ګولډ د ښېګړې کارونو څرګندولو ضرورت دی. مؤثره کمیونیکیشن استراتیژي په جوړولو د ښېګړې کارونه څرګندول دي. په ریکورډ کافر ګولډ پروجیکټ د کارکوونکي کمپنۍ بیرک ګولډ د سرمشر وینا وه چې د ښېګړې کارونه به روان ساتو. د هیواد اویاومه د خپلواکي ورځې جشن په غوړه ډول ولمانځل شي. د بلوچستان د وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په مشرۍ کې د ازادۍ د ورځې د دستورې په اړه یو مهمه غونډه په کوټه کې وسوه. په دې موقع سرفراز بګټي وویل چې د خپلواکي د دستورې په ځای قومي او نړیواله کچه باندې خپرول کیږي. وزیر اعلی وویل چې په قومي سلامتي باندې د بلوچستان د ولس او ریاست هیڅ بیلتون نشته. په یووالي سره به د سوشل میډیا بې بنسټه پروپاګاندا د تل دپاره له منځه وباسو. میر سرفراز بګټي زیاته کړه چې د شهیدانو وارثان به د جشن ازادي د ورځې د دستورې ځانګړي میلمانه وي. د شهیدانو کورنۍ به په ځانګړې توګه په دستوره کې راغوښتل کیږي. د شهید پروفیسر ناظم طالب په ملتیا د تراکرۍ سره مخامخ شوو ټولو شهیدانو ته د زړه له کومې پیرزوینې وړاندې کوو. په غونډه کې چیف سکریټري او لوړو چارواکو ګډون وکړي. پر دې مهال په ډیویژن او ډسټریکټ کچه باندې د جشن ازادي د دستورو جاج واخیستل شو. وزیر اعلی بلوچستان میر سرفراز بګټي وایي چې د رښتیا څخه سترګې اړول نه دي پکار. د حلیف انار او بې بکري د تعلیم څخه بلوچستان نه بدلیږي. د بیوروکراسي موجوده ماډل اوس نشي چلیدای. د لوړلایي دوره مو وکړه نو معلومه شوه چې ډیپټي کمشنر نه دی خبر چې په سیمه کې څومره سکولونه دي. په کومه کې د ښه طرز حکمراني پر عنوان او سیمینار ته د هغه وینا وه چې د اتیا عربو د روغتیا په مد کې ورکوو. د اتیا عربو کې د بلوچستان ډېر وګړي په ډېر ګران شخصي اسپتال کې علاج کېدای شي، لیکن بلوچستان کې خو ډاکټر او استاد دواړه غیر حاضر وي. د میر سرفراز بګټي وینا وه چې پنجاب او اسټابلیشمنټ د بلوچستان د تباهۍ ذمه دار نه شمیرم. بلوچستان موږ خپله تباه کړی دی. د دې طرز د حکمراني په لړ کې سیاستدان او افسران برابر ګډ دي. وزیر اعلی وویل چې بلوچستان کې مدام مخلوط حکومتونه د مسؤلیت ښکار وو. وزیر اعلی هم بلیک میل کېدی. د ادارو د تباهي او بیکاره طرز حکمراني ذمه دار سیاستدان بیوروکریټ دواړه دي. د وزیر اعلی پر حیث تر ټولو لوی چیلنج دا دی چې د تلګاتي خنډ 200 اربه چیرې خرچ کړم. په خرچونو کې که زیاتوب کېدی نو په راتلونکي لس کلونو کې به تنخواګانې نسو ادا کولی. د بلوچستان وزیر اعلی میر سرفراز بګټي په صوبتپور کې د صوبایي وزیر میر سلیم کوسا د تنداري پر مړینه باندې د خواشینۍ څرګندونه وکړه. نوموړي د هغې لپاره د مغفرت او کورنۍ ته چې د صبر جمیل دعا وکړه. صوبایي وزیر میر شعیب نوشیرواني، میر عاصم ګردګلو، منیر صادق عمراني، رایله دراني او پارلماني سکریټري محمد خان لاوري هم له هغه سره ورسره وو. د پیپلز پارټي بلوچستان صوبایي صدر میر جنگیز خان جمالي او جنرال سکریټري روزي خان کاکړ په کوټه کې خبري کانفرنس په کول وویل چې د ګوند د کارکوونکو او مشرتابه په زړه پورې زیار په صوبه کې د پیپلز ګوند حکومت قائم سو. چیرمن بلاول بټو زرداری، شریک چیرمن آصف علي زرداری او د فریال تالپور په لاشونه کې د قائد جمهوریت شهید ذوالفقار علي بټو ویژن سره کامیابی ترلاسه کول ممکن اسوه. د پیپلز ګوند صدر میر جنگیز جمالي وینا وه چې د پیپلز پارټي صوبایي حکومت او اتحادیانو سره ملګري د بلوچستان د ترقي او خوشحالي لپاره خپل مؤثره کردار ادا کوي. د صوبې ځوانانو ته به روزګار او نرمندي موقع ورکوو. په خبري کانفرنس کې صوبایي جنرال سکریټري د پارټي ډیسپلین په خلاف ورزي باندې د درخشان ډیویژن، پښین، مستون، کلات، لورلایي، ژوب او د ارنایي د منصبدارانو د رکنیت په معطله کولو د نویو منصبدارانو نومونو اعلان وکړي. وروسته د پیپلز پارټي بلوچستان مشرتابه د شریک چیرمن صدر آصف علي زرداری د کلیز کیک پرې کړی او د هغه لپاره د خپلو نیکو هیلو څرګندونه وکړه. او اوس پښتو خبرونه پای ته ورسېدل او مشترک کړي. اجازت د لوی الله په امان.